امرالله صالح ډیر یو عجیبه کار وکړ. امرالله صالح ولې اووه نفره څارنوالۍ ته معرفي کړل او څارنوالۍ ځواب څه ورته بیا دغه څلور نفر ولې وتښتېدل او د خلکو غبرګون څه د امرالله صالح دغه کار ته؟ ملګرو له موږ سره پاتې شئ چې له حقیقته مکمل خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې دغې څارنوالۍ ته اووه تنه کسان ورپېژندل شوي چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال او د زرغون بهیر د مشر امرالله صالح سپکاوی کړی دی. جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د اقتصاد، مالیې، کورنیو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو د برېښنا شرکت او د یوې بلې ادارې یو مامور په ولسمشریزو ټاکنو کې د امرالله صالح سپکاوی کړی و چې اوس څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. جمشید رسولي وایي چې دغه کسانو د ټاکنو په بهیر کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح ته په فیسبوک کې له سپکاوۍ ډک کمنټونه کړي وو او هغه ته یې سپک الفاظ او سپکې کلمې کارولې وې. رسولي زیاتوي چې دغه کسان د افغانستان د جزا کوډ د مادو له مخې په جرم مرتکب دي، ځکه چې د جزا په کوډ کې د یو چا سپکول او تحقیرول جرم دی او باید چې مرتکب مجازات شي. هغه وایي چې دغه کسانو په موضوع باندې څېړنې روانې دي او چې هر کله یاد کسان څارنوالۍ ته حاضر شي څېړنې به ترسره شي او پایلې او جزئیات به یې له خلکو سره شریک شي. د لوی څارنوالۍ ویاند زیاتوي چې د یادو اووه کسانو له ډلې یوازې دوه تنه څارنوالۍ ته حاضر شوي دي او چې کله ټول حاضر شي نو څېړنې به پیل کړي او یادو کسانو سره به قانوني چلند وشي. خو تورن کسان بیا وایي چې دوی یوازې پر فیسبوک باندې د امرالله صالح خبرې نقد کړي دي او صالح ته هیڅ ډول سپکاوی خبرې نه دي کړي. ولسمشر غني بیا وایي د کابل ادارې مشر اشرف غني وایي د تاریخ په دې اساس پړاو کې یو موټی منظم او ملي ټیم ته اړتیا ده څو هیواد له 40 کلن بحران څخه وباسي. نوموړي زیاته کړې د ولس د ادرس د دوی حاکمه ډله ده او په خبرې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي واکونه هم محدود کړي دي. له یاده دې نوي وتلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له لورې په دې هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ته د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. افغان سفارت په یو بلنلیک کې محسن داوړ ته په ډیر ویاړ سره لیکلي دي چې افغان حکومت به په ډیر ویاړ سره تاسې ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته د هغې د لوړو مراسمو کې د ګډون بلنه درکول کیږي چې پکې ګډون وکړئ. ملګرو څومره د دې راتګ ته خوشبینه یاست له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.